په سټوډیو کې راسره د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی جمال ناصر اصولي صاحب ده. اصولي صاحب محترم ستړي مه سي. خیر اوسئ. پیل به له دې څخه وکړو چې د جرګه جوړه سوې ده، د هېواد له ګوټ ګوټ څخه کسان رابلل سوي، تمه د سبا پیل سي. خو دلته یو شمېر مشرانو سیاستوالو دغه جرګه تحریم کړې ده. ستاسو پر اند باندې جرګې مشروعیت له لاسه ورکړی یا تر سوال لاندې راغلی یا که نه؟ د لویه بخښونکي خدای په نامه ګورئ، یو د جرګې جوړښت دی چې د څه دپاره جوړه شوې ده، او یو هم د اجماع رامنځته کولو د جرګې لپاره. دولت نه دی توانېدلی چې اجماع رامنځته کړي. هغه سیاسي ګوندونه او هغه ټکټونه چې د ولسمشري ټاکنو دپاره کاندید شوي یا اعلان شوي دي، د هغوی ترمنځ اجماع نه ده پیدا کړې. یعنې دا یوه کمزوري ده د دولت چې د دوی سره باید یوه لار پیدا کړې وای، خو دوی دا کار ونه کړ. په دوهمه کې جرګې د ولس له منځه جوړیږي، د خلکو د ملت څخه جوړیږي، د دوی د استازو څخه جوړیږي. همداسې شوي دي. اوس هغه سیاسیون یا هغه سیاسي ډلې چې د افغانستان دغه ملت یې په غېږ کې یرغمل کړی دی، هغوی ځینو ګوندونو جرګه تحریم کړه، مګر بیا برعکس د هغوی د ولایتونو د ولسوالیو او د کلیو څخه استازي راغلي دي. دغه د جرګې بل اړخ دی. نو زما په اند باندې د جرګې مشروعیت خو د سوال لاندې نه راولي، خو د اجماع نشتون دلته موجود دی. چون دغه جرګه طالبان نه مني، دغه جرګه په داخل کې سیاسیون نه مني، یوازې د دولت او د ولس موضوع شوه دلته. نو بنان زما په اند دوی باید کوښښ کړی وای تر څو چې په داخل کې اجماع رامنځته کړی وای. دریمه موضوع دا ده چې جرګه د څه دپاره جوړیږي. جرګه د هغه څه دپاره باید جوړه شوې وای چې یو څه واک او صلاحیت یې درلودی، خو دلته بیا جرګې نوم څخه داسې انګېرنه کیږي چې یا داسې اخیستل کیږي چې دا یوه مشورتي جرګه ده. کله چې مشورتي جرګه شوه، چاته؟ طالبانو ته، دولت ته. کله چې طالبان وایي چې دغه جرګه د دولت یا د حکومت په لخوا جوړیږي، او د دوی حتی دا هم وایي چې د ګوډاګیانو لخوا جوړیږي. بنان دلته یوه مسله دا ده چې موږ مشوره چاته ورکو؟ د ولس مشوره چاته ورکي؟ ولس مشوره حکومت ته ورکوي چې موږ سوله غواړو په دغو شرایطو باندې. په دغو شرایطو، هغه شرایط هم د اوسه نه معلوم دي ټولو ته. یو سیاست پوه، یو سیاستوال په دې پوهیږي، بلکې هر افغان په دې پوهیږي چې زموږ لاسته راوړنې د 18 کاله چې وي دا باید د لاسه ورنکړو. موږ باعزته سوله غواړو. باعزته سوله څه معنی؟ باعزته سوله دا چې زموږ اردو باید خوندي، زموږ سر و مال باید خوندي، موږ بیا د پنجاب د لاس لاندې نشو، زموږ د هیواد څخه نور ګاونډیان یا نور هیوادونه باید د ترور لاندې او یا د اټک لاندې را نشي. هغه مسایل دي چې ټول په دې پوهیږو. مګر دلته مسله دا ده چې د دومره لګښت چې په دې جرګه باندې کېده، دغه لګښت په یو بل شي شوی وای. یعنې تاسو وایئ چې ګټوره نه ده؟ زه وایم چې جرګه زموږ دود دی، زموږ دستور دی. د آریایانو له وخته تر ننه چې بیا په هغه څه چې ثبت شوي دي 1909 کال را په دې خوا جرګې جوړېږي په افغانستان کې. خو جرګې د یو خاص هدف دپاره وي. یعنې اوس هدف نشته؟ یعنې زه وایم چې که چیرې طالبان د جرګه نه مني، نو موږ مشوره چاته ورکو؟ مشوره حکومت ته. حکومت په اصولو باندې سوله وکړي. حکومت په دې پوهیږي چې په کومو اصولو باید سوله وشي. خوراباد اصولي صاحب، یو مهم سوال دا ده چې دا تحریمونه چې کیږي، ستاسو پر اند باندې سیاست یې تر شا دی؟ ټاکنې رامنځته کیږي؟ ولې تحریمونه کیږي؟ ولې د څو ټاکنیزو ډلو د سیاستوالو له لورې دا جرګه تحریم سوه؟ ګورئ، په اوسنۍ شرایطو کې موږ داسې واقع یو چې دلته انتخاباتي ټکټونه موجود دي. په راتلونکي څو میاشتو کې موږ به د ولسمشري ټاکنه ولرو. دا په دې معنا ده چې دغه خواوې چې کومې دي د ولسمشر غني پر وړاندې له هر راز کار اخلي، هره پدیده کاروي. ولسمشر غني هم همدا کوي. ولسمشر غني هم تر یو حده غواړي چې د ټولو مسایلو څخه د انتخاباتو ګټه هم واخلي. حتی جرګه؟ یعنې که چیرې په جرګه کې 80% 90% دا نظر موجودي چې ګواکې دلته باید د سولې مسایل پر مخ ویوړل شي، خو 10-20% دا هم شته چې ځان مطرح کړي.
مخالف جانب بیا دا غواړي چې همدغه مسایلو مخنیوی وکړي او حتی د هرې اصیل پدیدې پر وړاندې چې ولسمشر یې کاروي د هغې پر وړاندې هم دوی واقع شي او پر ضد یې دسایش جوړ کړي. یعنې دواړه خواوې هر څوک د خپلې ګټې بله په اوسنۍ شرایطو کې جرګه په دغه شرایطو کې راځي. بنان زه وایم چې اوس مشورتي لویه جرګه باید دایره نه وای. کله چې خبرې بین الافغاني وای د افغانانو ترمنځ وای هلته موږ کولی شو چې د طالبانو استازي هم دلته ولرو، د ملت استازي هم دلته ولرو، د حکومت استازي هم دلته ولرو. ستاسو د خبرې مطابق کله چې هغه طالبان حکومت ګوډاګی بولي نو بیا آیا ممکنه وه دوی راسي دلته د افغانانو سره کښېني؟ نو په اوس کې څه ګټه لري چې موږ لاس جرګې جوړې کړو او طالبانو ته ووایو آیا فکر نه کوئ چې اوس به ولس هغه څوک چې قرباني دی د جګړې هره ورځ یې د یو طرف څخه یې طالب وژني له بل طرفه بمباریو کې وژل کېږي هغوی به خپل غږ پورته کړي؟ ګورئ د غږ پورته کولو مسله دا 40 او 45 کاله کېږي چې افغان ولس د نارې وایي چې موږ سوله غواړو، مګر موږ وایو چې دلته د څو ډلې د څو هغه ډلو چې همدغه ولس یې یرغمل کړی دی د دوی تر غېږ لاندې دي، همدا ولس پسې روان دی. بیا هم د همغو خلکو چې قاتلین دي او دوی قتل کړي دي په هغوی پسې دي او د زنده‌باد نارې ورته وهي. همغه قمندانان چې افغانان یې وژلي دي د زنده‌باد نارې پسې وو، همغه رهبران چې همدا کابل یې وران کړی دی د زنده‌باد نارې اوس هم پسې وو. همغه څه چې پخوا هم لیدلي دي چې یوازې مړي، یوازې کفنې او یوازې تابوتونه یې موږ ته ایجادول، په هغوی پسې یو، هغوی ته زنده‌باد وایو. ملت دغسې ملت دی اوس. بله، اما حکومت د جګړې یو لوری ده، که سوله کېږي باید د حکومت سره وسي، ځکه چې مشکل پر همدې باندې ده. په داسې صورت کې خلک هم د جګړې قرباني دي، دوی که وغواړي حکومت ته خپله رایه ورکړي چې په دې اصولو باندې سوله وکړي بیا به ګټوره نه وي دا جرګه. ګورئ حکومت په دې پوهېږي. ګورئ اول خو سوله هېڅ قیمت نه لري. که موږ ووایو چې قیمت په دې معنا چې خپلې د 18 کلنې لاسته راوړنې هم د لاسه ورکو، نه، د هغوی ساتلو ملي اردو ده، ملي ګټې دي د افغانستان او ملي منافع دي چې هغه ټولو ته معلوم دي چې زموږ د ملي ګټې څه دي. اما باید یو قیمت له لاسه ورکړو، یو څه له لاسه ورکړو چې سوله وسي. ګورئ هغه د اساسي قانون موضوع ده، د اساسي قانون کې تعدیلات راتلی شي، هغه حکومت هم فکر کوم په دې باندې ډېر جنجال ونه کړي. اما د خلکو غږ به حکومت ته لا هم قوت ورکړي. ښه ده تر یو حده، اما په هغه شرایطو کې چې که چیرې موږ د طالبانو استازي هم درلودی، مشورتي نه وای بلکې لویه جرګه وای، واک یې ورکړی وای، ترڅو چې لا بخه شوی وای او ترڅو چې د افغانستان دپاره یې یوه داسې فیصله کړې وای او داسې فیصلې یې کړې وای ترڅو چې موږ په رښتیا سوله لرلې وای. په اوس کې که هر رقم فیصلې د مشورتي لویه جرګه وکړي، زه په دې متیقن یم چې ډېر ځای نه نیسي. ولې؟ دا یقین د کوم ځایه؟ متیقن په دې یم یو خوا طالبان د جنگ اصلي لوری دی. کله چې دوی مخالف وي د دغې لویې جرګې سره او کله چې دوی حتی د افغانانو سره نه کیني، وایي یو څوک یې په کلي کې نه پرېښوده، ده ورته ویل چې آس مې د ملک کره وتړئ. همغه مسله ده. په وار طالبان وایي تا سره نه کینم، موږ بیا هم حیات لیږو دوی ته او دوی ورسره نه ویني. بله اصولي صاحب، کله چې طالب نه کښېني، کله چې طالب آماده نه دی در سره کښېني، د افغانانو سره کښېني، نو دا خلک خو مجبور دي اخر خپل غږ خو پورته کړي، خپل غږ تر یو چا پورې ورسوي، له یو ادرس څخه یې پورته کړي، نو څه وکړي؟ ولس په دې ډول نه راجګېږي، په لویه جرګه په دې ډول نه کېږي. که ولس راجګېږي، اما د افغانستان تاریخ تل جرګو تغییر کړی دی. له احمدشاه بابا شروع بیا تر د بون کنفرانس د پریکړې وروسته په کابل کې د موقتې ادارې جرګه او داسې نور مسایل. ګورئ هغه اجنداوې او هغه صلاحیتونه چې د احمدشاه بابا په وخت کې او د هغې نه راوروسته وو، اوس یې څوک نه ورکوي. که لویې جرګې ته صلاحیت ورکړي او دې ولس ته صلاحیت ورکړي، زه متیقن یم چې د طالبانو استازي به بیا هم راځي او یوه داسې فیصله وکړي چې د افغانستان په ګټه یو د جنګ نور له منځه ویسي. بلکې دلته زموږ جګړه یو اړخې امریکا او دلته ناټو ده چې دوی راغلي. امریکا خو اخته د طالبانو سره ده، اوس هم دوی په خبرو باندې دي، خلیلزاد سفرونه پیل. تر اوسه هېڅ ګټورې نه وې د خبرې.
که ګټورې وای یو اړخ به یې د افغانستان حکومت به یې د سولې خبرو ته داخل کړی وای او دویمه موضوع دا ده چې خبرې به یو څه بین الافغاني په عموم کې کړی وای دا یې ونه کړل اوس هم د شک په سترګه ګورو چون دلته په پاکستان امریکا فشار نه راوړي هغه څه چې په کار ده چې پاکستان د طالبانو څخه او د نورو ترهګرو ډلو څخه چې هلته داعش ده یا نورې پاکستاني ډلې دي د هغې څخه لاس واخلي اوس هم دوی حمایه کوي دا کور آباد د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی جمال ناصر اصولي صاحب له تاسو نړۍ مننه چې زموږ بلنه مو ومنله کور آباد د خبرونو دوام د سولې ولسي حرکت نه د ملاتړ په موخه د امریکا